ورک شي. یعنی که چېرته دی اودسې مات شي نو دی په ځان باندې نه پوهېږي. د داسې خوب سره اودس ماتېږي. ډوب خوب دا معنی نه دی چې 8 ګنټې ویده. ډوب خوب معنی چې دی په ځان نه پوهېږي، د خواوشا په حالاتو دی نه پوهېږي، دې ته ډوب خوب وایي. او په دې دلیل د امام ترمذي راوړی دی د صفوان بن عسال رضی الله عنه روایت دی، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم موږ ته ویلي چې کله تاسو په سفر یئ نو موزې 3 ورځې 3 شپې مه لرې کوئ، یعنې په دې مسح کولی شي الا من جنابه، سوای د جنابت په حالت کې چې جنوب شو او لامبې نو لامبلو کې خو بیا لازم موزې لرې کوي، لکن من غائط و بول و نوم، چې ډکې میچازې دې وکړې، تشې میچازې دې وکړې، یا اوده شوې اودس دې مات شو، موزې مه وباسه، ځکه چې غسل خو بیا نه لازم. دلیل ما دلته دا خو دا خوب یې پکې ذکر کړی و نوم، نو په خوب سره اودس ماتېږي. دا کم خوب دی؟ نو بعض علماو د عادت دا خبره اوږدولو وله مزه ورکوي، لکه دا چې پروت یې په دې اودس ماتېږي، که چې ناست یې په هغې اودس ماتېږي، که په ولاړ اوده شي هغې سره اودس ماتېږي، او که نه که ډېر اوده شي او که لږ اوده شي، خبره سمه اوږده شي. لنډه دا ده حدیثونه چې را جمع کړي د هغې نه دا مسله راوځي. هر هغه خوب چې هغه ډوب خوب وي، که هغه ته په ناسته ودی که هغه ته په ملاسته ودی، د دې سره اودس ماتېږي. هر چې د مقدمات النوم چې ورته ویلی کېږي، مقدمات د خوب په د اول سر کې چې دا کوم حالات په سړي راځي او د خواوشا اوازونه په ده باندې لګي، خو ګنګس شوی د خبرو باندې پوهېږي نه، نو دا سړی د ده په دې خوب باندې اودس نه ماتېږي. او په دې به ته دلیل وښایو، یو دلیل دوه به ته بیان کړو. حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما په صحیح مسلم کې دی، وایي چې بتو لیلة عند خالتي میمونه رضی الله عنها، ما د خپلې ترور میمونه کره شپه کړې وه. وایي ما ورته وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله پاسېدو د شپې منزله ما به ورسره پاسې. هغه وایي چې صحیح وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم د شپې راپاسې تهجد یې کول، نو زه د هغه ګس طرف ته ودرېدم، او دا دی غلط ودرېدم که صحیح ودرېدم؟ د امام به کوم طرف ته ودرېدم؟ ښی طرف. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم زه په مانځه کې د خپلې ښی طرف ته کړم. نو د مانځه په دوران کې چې به کله ماله خوب جټکې راکړي، نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم به زما د غوږ دا پوسکۍ ونیوه، داسې به یې وخوځوله. او بیا اوږد حدیث دی مخکې. دې حدیث کې مسله ده، ګوره وایي ماله به خوب جټکې راکړي، خو که اودس یې دې سره مات شوی وی نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته بیا وایي چې لاړې شه څه وکړه اودس وکړه، خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته دا نه دي ویلي چې اودس وکړه. نو دا د خوب دا مقدمات چې کومې دا په اوله کې به سړي جټکه راشي او داسې خواوشا داسې پوهېږي چې سړي کې ناست یم او دغه خو لکه نور جوور پکې نه وي پوه، نو دې سره اودس نه ماتېږي. په دې یو بل دلیل هم دی، انس بن مالک رضی الله عنه روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې، وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو پیر د یو کس سره جرګه کوله او د منځه لپاره اقامت وشو. په خبرې دومره اوږدې شوې چې د هغه په ملګرو باندې خوب راغی، لویه جرګه یې کړې ځکه چې خوب راشي په صحابه کرامو باندې. بیا راغی او امامت یې وکړ. دا د صحیح مسلم لفظ دی. امام بخاري یا د صحیح مسلم په بل لفظ کې داسې راځي چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري به وده شو، ثم یصلون، بیا به لمونځ وکړو، ولا یتوضؤون، اودس به یې نه کوو. اصلي ذکر ته فایدې ذکر کوم، که تا سره دې کتاب ترجمه پرته و دا حدیث ته داسې ووایي ته به څه پوه شي، نورې ګډې وړې فتوې به شروع کړي. حدیث دا دی، ګوره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګري به ینامون اوده کېدو، بیا به یې لمونځ کوو او اودس به یې نه کوو. دا یې ترجمه ده او تا سره ترجمه پرته وي، نورې فتوې به ورکړي.
چې دا به کې چا راوستي دي چې په اودس سره چې د خوب سره اودس ماتي. راشه موږ سره دلیل دی په صحیح مسلم کې چې صحابه کرام به اوده کېدو بیا به مونځ وکړو بې اودسه، اودس به یې نه و کړی. د دې وضاحت به تاته هله میلاو شي چې کله تا سره علم یو د علماو سره کښېني. یو بل حدیث کې داسې راځي، امام ابو داود راوړی، د دې حدیث وضاحت کوي. وایي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم ملګرو به د ماسخوتن د مانځه انتظار کو، او پیغمبر صلی الله علیه وسلم به دا خوښوله چې د ماسخوتن دا مونځ لیټ کړي. حتی تخفق رؤوسهم، تر دې چې د هغوی سرونه به راځوړند شو. ثم يصلون ولا يتوضؤون، بیا به مونځ وکړو او اودس به یې نه و کړی. چې سړی ناست او دا سر داسې راځوړندېږي نو دا کوم خوب دی؟ ابتدایي حالات که نه جوور خوب دی. نو اوس دا حدیثونه به څنګه راجمع کوو؟ دا حدیث راجمع شو چې دا صحابه کرامو باندې چې دا کوم حالات راغلي دي دا هغه جوور خوب نه دی. صفوان رضی الله عنه حدیث د هغه خوب دپاره دی چې هغه جوور خوب، نو راجمع شو. اوس که چېرته داسې خوب په تا راشي چې ته پکې احساس دی ورک شوی د خوا شا په حالاتو نه پوهېږي، د جوور خوب دې سره اودس مات شو، دګې ته به ځان هم نه پوهېږي. او سرسري جټکې مټکې سړی وایي نو په دې سره اودس نه ماتېږي. او دا ځوانانو خصوصا د مصر دا خلک نه دي، د مصر د مرګ دا خلک په حرم کې چې پراته دي، دا یاران اوده پراته ښه جوور، او چې اقامت وشي ودرېږي زر په مانځه باندې، پته د دوی دا خوب نه ماتېږي. دوی څه ګوره څه دلیل دی که نه دا ځای ته بیا بل څوک نیسي، څوک وبیاره دا ځای بل څوک نیسي. نو دا ځای ساتل لازم دي دلته که د مونځ د اودس په حالات کې کول. مونځ اودس په حالت دغه مونځ الله تعالی قبلوي، نو تا ځای ونیو، ځای دې ونیو مونځ دې مو کو او مونځ نه الله قبول نه کړو، نو ته کې دلته څه؟ نو ډېر موږ داسې لیدلي دي چې پراته یي او څه پکې ما داسې خوځولي هم دي چې ګوره ټایم لږ دی خو هغه اثر پرې ونه کړي. چې کله دا اقامت شروع شي تاسو هم لیدلي، نو نور خلکو کې هم دا مسله بعضو کې شته، خو په دې مصریانو کې بیا ډېره ده، به ډایرکټ پسې مونځ به شروع کړي. نو دا د دې خلکو غلطي ده، دا طریقه څه ده؟ دا طریقه غلطه ده. نو دویمه خبره چې هغې سره اودس ماتېږي څه شوه؟ ډوب خوب. خوب صرف نه، ډوب خوب، جوور خوب. که صرف خوب ووایو نو خوب خو اقسام دي که نه، خوب اقسام دي، بیا دا فرق پکې هم نشته چې په ناسته و په ملاسته و، خو چې خوب دې ډوب و جوور و ته پسې نه پوهېده بس دا دې سره اودس ماتېږي. درېیمه خبره چې هغې سره اودس ماتېږي د عقل ختمېده. د عقل ختمېده دې سره اودس ماتېږي. عقل په څه ختمېږي؟ په لیونتوب، بېهوشي، نشه، داسې بیماري راشي چې هغې سره عقل ختم شي، نو دې سره اودس مات شو. ولې اودس مات شو؟ ځان نه پوهېږي. اوس یو سړی بېهوشه دی، دې ته څه پته وي دا اودس روغ دی که نه دی؟ لیوني ته څه پته وي زما اودس روغ دی که نه دی؟ عقل یې بند شوی دی، لیوني م عقل بند. عقل بندېده دې ته نه وایي چې سړی به بېهوشه پروت وي. عقل بندېده یعنې عقل کار پرېښه، او کیدای شي بدن ویښي، خو عقل بنیاد دی. چې عقل لاړ اودس مات شو. او په دې به ته یو دلیل وښایو د الله په توفیق سره. هغه مشهور حدیث دی په صحیحینو کې هم دی او په نورو کتابونو کې هم شته. پیغمبر صلی الله علیه وسلم باندې چې کله بیماري راله، هغه بیماري چې په هغې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات شوی، نو یو وخت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم اراده وکړي چې مانځه ته وشي. تاسو ته به دی هغه واقع. نو څو پیرې پې اوبه واړولې او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیا څه شو؟ بېهوشه وشو. چې په هوش کې به راغی بیا به څه چل وکړو؟ بېهوشه به و. چې په هوش کې به راغی بیا به څه چلو شو؟ اوبه مې پې وانه ډولې. بیا سوال چې بېهوشه شو رپا به سېدو څه چل به وکړو؟ اوبه مې پې واړولې که نه داسې نه وه؟
دا اوبه پې په اوله کې مسلسل واړولې او بیا بېهوشه شو او چې هوش کې به راغی اوبه به پې واړوي په ما اوبه را واړوئ دا ولې ځکه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بېهوشه شوی و او چې څوک بېهوشه شي نو اودسې مات شو دا پې دلیل دی ولله الحمد څلورمه خبره چې هغې سره اودس ماتېږي او دا مسله اختلافي ده هغه دا چې د اوښ غوښه خوړل د دې سره اودس ماتېږي او راجح قول هم دا دی چې د اوښ غوښه چې د وخوړه اودس مات شو او په دې کې یو واضح دلیل دی واضح په صحیح مسلم کې د الله په مخ کې موږ څه جواب ورکوو موږ چې حدیث دي اوس یو عالم تاویل کړی دی اجتهادي کړی دی یا د دلیل ورته نه رسېدلی خو معذوره دی خو چې ما ته دلیل راورسي نو بیا موږ معذوره نه یو په صحیح مسلم کې دا حدیث دی د جابر بن سمور رضی الله عنه وی یو سړی راغی د پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې ورته وی چې اتوضأ من لحوم الغنم یا رسول الله که چېرته د ګډې بیزې غوښه وخورم نو بیا به چاردام کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ان شئت فتوضأ وان شئت فلا که دې زړه غواړي چاردام وکړه که دې زړه نه غواړي مې کوه نه ماتېږي بیا د ځکه ورته داسې وي ځکه که ماتېدی بیا خو د داسې نشي ویلی چې زړه دې څه غواړي هغه کوه قال اتوضأ من لحوم الابل هغه سړي وي یا رسول الله او چې د اوښ غوښه وخورم بیا به اودس کوم پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته نعم فتوضأ من لحوم الابل او چې د اوښ غوښه وخورې نو بیا اودس کوه د دې سره اودس ماتېږي الله اعلم حکمت بعضو علماو خو دا حکمت ذکر کړی حکمت تعبدي دی یعنی بعضو عبادتونه داسې دي چې هغې کې تا ته حکمت ښکارم نه شي حکمت تعبدي تعبدي څه مطلب دی یعنی دا د الله بندګي ده او موږ یې کوو چې ډېرې خبرې چې زموږ ذهن ورته نه رسي یو مسلمان دپاره غټ حکمت دا دی ته ولې دا کار کې الله او د الله پیغمبر راته وي د الله بندګي ده بس خو بیا مو علما کوشش کوي نو یو حکمت دا بیان کړی دی چې د دې اوښ دا غوښه چې د دې کې ګرمایش دی ګرمه غوښه ده او دا واضحه خبره ده چا چې خوړلې ده چا یې پیس کړي ده هغوی ته پته ده ګرمایش پکې ډېر دی نو ځکه شریعت وي بیا اودس وکړه بعض علما وایي چې یعنې د دې اوښ دا خوی شیطاني دی او یو حدیث کې داسې راځي چې د اوښ په قوبه باندې شیطان ناستي د اوښ د لپاسه قوبه نه په دې شیطان ناستي نو کله چې سړی دا وخوري که نه د ده دا جسم هم ګرم شي او شهوت یې راتیز شي شهوت راتیز شي نو داسې نه چې ته شیطاني کار وکړي نو د هغه ګرمایش د کمولو دپاره دې څه وکړي اودس دې وکړي دا بعض علماو دا حکمتونه ذکر کړي دي ښه یو څو مسایلو پکې د فایدې دپاره ذکر کړي اوس که څوک دا سوال وکړي چې د اوښ اینکه څوک وخوري یا زړه وخوري یا لرې د اوښ وخوري نو دې سره به اودس ماتېږي که نه ولې اوښ که خو دندې خو غوښه ورته ویله کېږي اینې ته څوک غوښه وایي صحیح د اوښ حصه ده غوښه ده راجح قول دی کې دا دی چې د دې په خوراک سره اودس ماتېږي ځکه کله چې داسې وویلی شي چې د پلاني څاروي غوښه نو غوښه یاد کړی شي د غوښې نه مراد صرف غوښه نه بلکې ټول څاروی جملتن یاد شي چې په څاروي کې دننه څه دي یاره موږ نن ګډ وخوړو خو څه مو وخوړو نو ده به صرف غوښې خوړلي کیدای شي اینې خوړلي کیدای شي زړه یې خوړلی کیدای شي ګردې یې خوړلي او کیدای شي لرې یې خوړلی خو چې کله غوښه وویلی شي نو دې کې دا ټول هر څه دننه راشي
نو د اوښ غوښه چې وویلی شي نو دا په کوم دننه رالو دا قول احتیاطي هم دی که د اوښ اینا یا لرې او دا قسمه څوک څه وخوري نو دې سره اودس ماتیږي. ها بله مسله به ورسره هم ذکر کړو. او چې سړی اوس د اوښې پی وڅکي دا غوښه نه شوه بل څه جواب ولې ماتېږي غوښه خو نه ده که څنګه د اوښې د بدن نه راوتې ده او بدن کې ګرمایش دی دلیل نشته. یو قول دا دی د علماو چې د به نه اودس نشته او چې سړی پکې سوچ وکړي دوی دا خبره زړه ته پورې وځي هغوی وایي په دې دلیل نشته چې پی وڅکو سره اودس ماتېږي. دویم قول دا دی چې دې سره اودس ماتېږي او هغوی یو حدیث ذکر کوي توضؤوا من البانها پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړي چې یو خانو دا پی چې وڅکو نو بیا اودس کوئ که دا حدیث صحیح بیا خو مسله واضحه وه خو دا حدیث سندن کمزوری دی دې کې یو راوي دی حجاج ابن عرطاء ورته ویلی کېږي هغه د لاسه روایت کمزوری. دریم قول د بعضو علماو دی او شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله له ترجیح ورکړي شیخ ابن عثیمین ولم ورکړې ده وایي اودس کول غوره دي احتیاط پکې ده او په دې باندې به زړه مطمئن چې اودس کول غوره دي یعنې د اختلاف نه پې ته څه شوې ووتې کله کله علماو په یو خبره کې اختلاف راشي نو سړی هغه لار بیا اختیارولی شي چې د اختلاف نه پې سړی وځي به په چاردام باندې دومره ټیم نه لګېږي خبره مسله به ورسره ذکر کړو. که د اوښ د غوښې شوروا څوک وڅکي دې سره به اودس ماتېږي ولې شوروا غوښه ده څنګه هغه د غوښې نه ده خو اوبه دي یعنې خوند سره اودس ماتېږي بعض علما وایي دې کې اودس نشته وایي لکه څنګه چې پی ته وڅکې د اوښې پی دې وڅکل په تا اودس نه لازمي داسې په دې نه لازمي او بعض علما وایي نه اودس به کې ولې وایي د دې غوښې خوند په دې شوروا کې شته بلکې داسې ورسره ووایو کله ناکله داسې د غوښې ټوکړه پکې هم راتلی شي اثراتو کې ذرات پکې راتلی شي ځکه چې لازم د غوښه پکې خوټ کېدلې ده او په دې یو ښکلی دلیل بل به ذکر کړو اوس د خنزیر غوښه ده او په هغې کې شوروا جوړی شي دا شوروا به حلالې کې حرامه وي ولې هلته خنزیر حرام دی نو چې په دې غوښه اودس ماتېږي د دې په شوروا هم اودس ماتېږي والله اعلم او دا قول د دې بل نه مضبوط ښکاري الله اعلم. یو ورځ ما یو کس ما نه تپوس وکړو د یو مسلې ما ورله جواب ورکړو جواب په اخره کې ما وویل الله اعلم نو یو خبره دې بیا شکي کړه ما ورته ویل چې 100% یقیني خبره درته وکړم بیا به راته ووایم الله اعلم الله ښه پوهېږي دا خبره د شک دپاره نه دا خبره دې دپاره چې یو خو د الله شان بیان شو نو بل انسان کمزوری دی که څه کوتاهي شوي نو عذر مې درته بیان کو چې زما علم هغه کمزوری علم دی علم پوره خو د الله سره دی او دا د علماو طریقه ده دا هغه صحابه کرامو د دور نه واله او د اوسه پورې قیامته پورې چې هغوی مسله بیان کړي نو دا ورسره ووایي الله اعلم الله ښه پوهېږي.
ودې مسله کې اختلاف ته موږ خو دلایلو ته وکتو چېرې دا داسې کېدی شي دا داسې کېدی شي رب العالمین چې پوه ده خو په داسې پوه دی سم پې پوه دی نو د الله اعلم دې کې د الله شان بیانول مقصدي او یو عذر وړاندې کول چې وایي که زه هر څه ویم خو علم زما څه دی هغه کمزور دی الله وایي وما اوتیتم من العلم الا قلیلا تاسو ته چې کوم علم درکړی شوی دی هغه لږ علم دی ښه نو څو خبرې شو کمې په دوو لارو چې څه وځي په ډوب خوب د عقل ختمېدل او د اوښ وخت چې وکړي څلور خبرې شو پنځمه دا مې اختلافي ده وضاحت به وکړو د عورت سره لاس لګول بغیر د پردې نه بغیر د حائل نه دا ورسره پکې لازم یاد ساتي ځکه که د عورت او د دې انسان په منځ کې کپړی کاغذي او په هغې د پاسې د لاس ولګوي نو هغې سره اودس نه ماتېږي مسله دا ده چې کله منځ کې څه نه وي او عورت سره لاس ولګي نو ماتېږي که نه دا اختلافي مسله ده بعض علما وایي نه ماتېږي او بعض وایي دې سره ماتېږي او مضبوطه خبر هم دا ده چې د عورت سره لاس لګول د ذکر سره لاس لګول دې سره اودس ماتېږي او په دې دلیل دی حدیث کې راځي امام ترمذي راوړی دی او په نورو کتابونو کې هم شتي د بصرة بنت صفوان رضی الله عنها پیغمبر صلی الله علیه وسلم من مس ذکره فلا یصلي حتى يتوضا کم سړي چې د خپل ذکر سره لاس ولګو مخصوص اندام چې کوم د عضو خاص چې ورته وایي چې د دې سره لاس ولګو نو د هغه وخته پورې د لمونځ نه کوي چې څو پورې اودس نه یې کړی دا واضح دلیل دی بعض وایي بعض مولیان کوم چې وایي چې نه حدیث اودس نه ماتېږي وایي دا یو حدیث نه یو نه الحمدلله په دې کې د 15 نه زیات حدیثونه شته چې عورت سره چې لاس ولګوي اودس ماتېږي اثر خو لا پرېږده اثر خو ډېر دی او بعض وایي دا یعنی د بعض علماو ته زه حیران شم وایي دا پیغمبر نه چې روایت چا بیان کړی د هغه زنانه ده او زنانه څنګه دا مسله بیانوي دا اوس خبره شوه یو زنانه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه حدیث واورېدو امت ته بیان کړو دې کې څه دي څه پکې شته اوس د پیغمبر صلی الله علیه وسلم بیبیانو ډېرې مسلې موږ ته نه دي بیان کړي که نه دي ډېرې نو اوس موږ به څه وایو چې دا زنانې وي دا یې څنګه بیان کړي دا اوس خبره نه شوه نو عورت سره چې لاس ولګي دې سره اودس ماتېږي یاده کې ورسره دا خبره چې بعض وروڼو دا سوال کوي لکه اوس یو سړی د دبور سره لاس ولګوي لکه یو خو عورت که مخې ته اندام چې دی اوس شاته اندام سره سړی لاس ولګوي دې سره اودس ماتېږي او که نه یو روایت کې داسې راځي بعضو طرقو کې راغلی د من مس فرجه چا چې د خپل فرج سره لاس ولګو او دا فرج په عربۍ کې قبول ته وایي او دبور ته وایي قبول ته وایي او دبور ته وایي نو احتیاطي قول هم دا دی چې څوک د خپل عورت سره نو عورت کې دننه څه رالو دواړه عورتونه را دبور او قبول که چا د دبور سره لاس ولګو اودس مات شو چا چې د قبول سره لاس ولګو دا اودس مات شو بله مسله دلته دې کې زنانم داخلي دي دا دې کې دننه زنانم داخلي ځکه چې دغه حدیث کې فرج ټکی راغلی دا عام ټکی دی نو زنانه چې د خپل عورت سره لاس ولګوي نو اودس یې ماتېږي دلته بله مسله یو سړی دی د قبول او د دبور په خوا او شا کې لاس ولګي لکه ورنانو سره لاس ولګېدو یا د دې نامه نه لاندې لاس ولګېدو بې شکي تپوس کوي چې دې سره به اودس ماتې او که نه دې سره اودس نه ماتېږي اودس خاص د اندام سره چې لاس ولګي هغې سره اودس ماتېږي صرف د اندام سره هغې سره چې لاس ولګي او دغه شان شاته هغې سره اودس ماتېږي صرف کوم ځای چې د ډکو میچازو دی هغې سره لاس ولګېدو اودس ماتېږي نور نه ښه دا کوم علما چې وایي چې دې سره اودس نه ماتېږي هغوی یو حدیث پیش کوي حدیث د طلق ابن علي رضی الله عنه
پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه چا تپوس وکړي یا رسول الله وی دی عورت سره چې لاس ولګې اودس ماتي که نه پیغمبر صلی الله علیه وسلم انما هو بضعة منک یا بضعة منک هغه ستا د جسم یو ټوکړه ده په دې سره اودس څنګه ماتي. یو جواب د دې دا دی چې قیس بن طلق دا روایت په دې کې د محدثینو اختلاف دی چې دا صحیح دی که کمزوری دی او ډېر محدثین سندن کمزوری کوي هغه بل حدیث مقابله نشي کولی هغه سندن د دې نه زورور دی. دویمه خبره دا ده چې هغه خبره په ډېرو روایتو کې راغلې ده چې عورت سره لاس ولګوه اودس مات شو. دلته دې روایت کې راغلې ده او دې کې هم اختلاف دی. کوم علماو چې دې حدیث ته صحیح ویلي دي وایي دا حدیث حسن درجه کې دی صحیح نه حسن نو د هغې هم بیا جواب کېږي. هغه جواب بعضو دا کړی دی وایي دا روایت منسوخ دی یعنې مخکې مسله داسې وه بیا منسوخ شو چې نه لاس دې ولګوه اودس مات شو. خو نه د دې نه ښه جواب شتي هغه دا پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې دې کس ته وایي چې دا عورت هم ستا د جسم یو ټوکړه ده دی په هغه وخت کې ورته وایي چې کله په کپړه له پاسه لاس ولګي لکه اوس یو سړی په کپړه له پاسه په خپله خېټه لاس وهي نو دغه شان که دا سړی په خپل عورت لاس وهي په کپړه له پاسه خو د هغه د جسم یو اندام دی اودس ورسره ماتېږي نه ماتېږي. بعض علماو پکې دا فرق ذکر کړی دا پکې بل فرق دی وایي دلته مراد دا دی چې که لاس دې بغیر شهوته ولګو نو اودس نه ماتېږي که شهوت سره دې ولګو نو اودس مات شو. خو زما خپل ځاني زړه په دقې مطمئن دی چې اودس لاس دې ولګو که شهوت دی او که غیر شهوت دی اودس څه شو مات شو. دې حدیث سره به څه کوو دا خو یو سندن بعضو علماو کمزوری کړی دی که صحیح هم شي نو دې به څه جواب وي کپړې د پاسه یو سړی د خپل عورت سره لاس ولګو که مخکې لګي که شاته لګي او کپړې شتي یا منځ کې بل څه حایل دی کاغذ دی پلیشتک دی هر شی چې وي نو دې سره اودس نه ماتېږي. ورسېدو به که نه دغه شان د غسل په دوران کې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم اودس ماتېږي. یو کس دی نن سبا خو د وخت نه مخکې مفتیان ډېر شوي دي ځکه چې فیسبوک راوتی دی هر سړی فتوې ورکوي نو یو کس سوالات جوابات کول او سوالات جوابات هم لایو مباشر او بر یې څه لیکلي عنوان چې د چا څه قسمه سوال یې کوئ او عجیبه دا د جوابونه چې ورکوي دی د مدرسې په شام نه دی تللی دا بیا ډېر عجیبه وي. ناکس ورته وایي مولانا صاحب چې دا عورت سره چې لاس ولګي اودس ماتېږي او دا چې موږ چې لامبو او د لامبلو په دوران کې دا مسله به ته زه دلته نه جواب کوم دا به پرېږدو د غسل مسایلو ته یو به ستاسو شوق وي او بل چې لږ د دې مسلو قدر درته معلوم شي. نو د غسل په دوران کې چې لاس لګي دې سره به څه کوو و ده سره خو مخکې ماتې نشتي ځکه چې هلته علم نشته وایي لاس ته تیلې اچوه که نه دا ما په خپله اورېدلې په خپله یو کوی سړی وایي چې چا راته وي دا ما په خپله اورېدلې هغه ورته وایي مولوي صاحب چې زه لامبم او عورت سره لاس ولګي دا خو اودس بیا مات شو نو دا به څه کوو تیلې اچوه نو دا به کوم هغه نیم مسد راویستی چې غسل کې نو لاس ته تیلې اچوه دا مسله به راشي چې څه به کې او په څه طریقه به دا غسل کې د دې مسلې وضاحت به انشاءالله د غسل په مسایلو کې الغرض عورت سره چې لاس ولګېدو نو اودس مات شو. اوس دلته یو بله مسله به هم بیان کړو دا څه به یاد ساتئ یو سړی دی د هغه د لاس شا د عورت سره ولګېده په دې اودس ماتېږي لکه یو خو دا ورغوی دی دا خو واضح ده ورغوی ولګېده خو لاس ماتېږي یعنې د لاس خېټه دی خېټه ده د لاس خېټه ملا د لاس دا ولګېده عورت سره ولې وماتېږي یو قول دی کې د علماو شتي وایي دې سره اودس نه ماتېږي دا د امام مالک قول دی او د امام شافعي هم دی امام اسحاق ابن راهوی هغه وایي د لاس تا شا چې ده که نه دا په اصل کې دې دپاره نه ده چې ته پسې شی مسح کړي نو د دې داسې مثال یې لکه چې یو سړی
په خپل زنګون سره یا په خپې سره عورت مسه کي نو دې له څه اعتبار نشته داسې عقلي خبره کوي بل طرف ته قول دی چې نه ماتیږي دې سره اودس دا د امام عطا امام احمد بن حنبل د هغوی قول دی هغوی یو دلیل پیش کوي وي پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي امام احمد دا حدیث راوړی دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي سبحان الله څومره ناشنا روایت دی ګوره فیصله د ټولو خبرو اذا افضى احدكم بيده الى فرجه هغه تېر شوي مسلې وضاحت دلته اوس ګوره چې تاسو کې یو سړی خپل لاس د خپل فرج سره ولګوي فرج شاتم دی مخې ته دواړو ته فرج ویلی کېږي لیس دونها حجاب او په منځ کې حجاب پرده نه وي فقد وجب علیه الوضوء نو په ده باندې اودس لازم شو هغو دا وایي چې دا لاس چې کله وویلی شي په عربۍ کې نو دا د لاس د خېټې ته هم ویلی کېږي او شا ته هم ویلی کېږي والله اعلم د دوی دا قول چې دا مضبوط ښکاري نو که دا لاس شا ولګي د عورت سره نو هم اودس ماتیږي حدیث راو بله مسله ذکر کو یو سړی دی د هغه سنګل ولګېده د عورت سره ولې ولې لاس دا پوره دې مټه پورې لاس نه ویلی کېږي ورته نه اخو جدا مسله شوه اوس کیدی شي مونږ وایو اکثر مسلې د علم دپاره دي چې علم زیات شي او داسې ولې نه شي کیدی دغه خو نه ده نادره خو نه ده بالکل کیدی شي ګوره عربۍ کې چې کله ید وویلی شي ید مطلق لکه حدود یې ونښوی شي نو دا د دې کوع پورې کوع د مړوند پورې دلیل پې څه دی لکه الله وی د غل سړي او د غلې ښځې لاس پرې کوي لاس کوم ځای کې پرې کېږي دقه مړوند کې ځکه چې هلته الله مطلق لاس ویلی دی ها اوس ګوره چې کله پیغمبر صلی الله علیه وسلم حد کېښو لکه چاردام کې وایي د سنګلو پورې هلته بیا حد بیان کړو چې کله ید وویلی شي شریعت کې او حد بیان نه شي نو ید به د کوم ځای پورې مرادي د مړونه پورې نو که چېرته سنګل ولګېده د عورت سره نو په دې سره اودس نه ماتېږي ښه یو څو مسلې نور هم پاتې دي او زه هم چې بیان یې کړو ټایم یو څو منټه دي یوه مسله دا ده دا به د فایدې دپاره ذکر دا هغه خبرې چې دې سره اودس ماتېږي ته بیا ووایه زر زر چې په دوو لارو سره لاړو په ډوب خوب عقل ختمېدل د اوښ غوښه عورت مسه کول دا یقیني پنځه خبرې واله په دې سره اودس ماتېږي واضح شوه که نه ګرانه ده که اسانه ده اسانه ده اوس سوال دا زړه کې راځي چې الټۍ کولو سره اودس ماتېږي او که نه په دې کې م اختلاف دی خو صحیح خبره دا ده دلیل په رڼا کې چې الټۍ کولو سره اودس نه ماتېږي ځکه چې په دې باندې دلیل نشتی صحیح مضبوط چې او الټۍ چې چا وکړې دا اودس ماتېږي بعض علما حدیث پیش کوي وي ابو الدرداء رضی الله عنه وایي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم الټۍ کړې وي نو بیا وروسته چې کله مونځ کوو نو چاردام یې کړی و اوس دا امام ابو داود دا حدیث اور دا صحیح حدیث دی خو دې کې کوم ځای کې چې الټو د لاسه اودس مات شه لکه اوس ګوره صحابي څه وایي وایي زه پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وم او هغه څه کړې وي الټۍ کړې وي وایي د مانځه وخت چې راغی چاردام یې وکړو وایي دې کوم ځای کې چې د الټو کولو سره اودس مات شو ولې داسې نه شي کېدی چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم اودس په بل څه مات شوی او اودس خو هغسې هم تازه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا عادت و چې اودس به یې تازه کوو اودس هم کېدی شي چې د الټۍ کولو نه مخکې اودس ماتي احتمالات خو ډېر شتي که نه نو داسې واضح دلیل په دې باندې نه دی او بل د الټۍ ولې ورسره اودس ماتېږي نو راجح دا دی چې د الټۍ کولو سره اودس نه ماتېږي دغه شان
د وینې وتو سره اودس نه ماتېږي. که هغه غاښ زخمي شي، که هغه په پوزه باندې وینه راله، او که هغه د بدن د باقي سزي نه وینه ووته، په دې صحیح دلیل نشته چې وینې وتو سره اودس ماتېږي. بلکې الحمدلله داسې بېشماره دلایل شته په دې خبره باندې چې وینې وتو سره اودس نه ماتېږي. صحابه کرام مبارک راځي په دې مخ باندې به دانه وه، لکه عبدالله بن عمر، ابو هريره رضی الله عنه، په دې مخ به دانه وه، به داسې وګروله ماته به شو، هغې نه به وینه روانه شوه، زه به یې صفا کړم مانځه باندې به ودرېد. او دغه شان دغه صحابي قصه مشهوره ده، هغه انصاري صحابي چې بارک الله فیک، عباد بن بشر، هغه څوکۍ کول او په غشو باندې ولګېد، وینه ترې روانه وه که نه، او مونځ یې پوره کړو که نه، مونځ یې پوره کړو. لکه دې سره اودس ماتېدی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ویلی، پیغمبر صلی الله علیه وسلم خو د قصې نه خبر شو، ویلی به وي چې ستا دا مونځ صحیح نه دی ځکه چې ستا اودس مات شوی دی. نه وینې وتو سره هم اودس نه ماتېږي. خو بعض علما دا وایي، امام شافعي مذهب والا وایي زنانه سره چې لاس ولګي اودس ماتېږي، خو دا خبره کمزورې ده. بلکې راجح قول دا دی دلایلو په رڼا کې چې زنانه سره لاس لګولو سره اودس نه ماتېږي، که دا خپله ده او که دا پردی ده، الا چې ستا نه څه لاړ شي.